او په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د سټارټ مینو په باره کې وغږېږم. سټارټ مینو څه ته وایي؟ هر وخت چې تاسو کمپیوټر خلاص کړئ تاسو کېدلی شي په زاړه کمپیوټر کې دا رقم شکلونه ووینئ، سټارټ یا په دې رقم سټارټ ووینئ، او په نوي کمپیوټر کې تاسو کېدلی شي تنها وینډوز ووینئ، یا سپینه وینډوز یا ابي وینډوز. صحیح شو؟ نو د دې لپاره چې موږ په عملي شکل ووینو، کله چې تاسو خپل کمپیوټر چالان کړئ، په اول شی چې تاسو وینئ په هغه کې تاسو کېدلی شي په دغه ځای کې دغه سټارټ ووینئ. دې ته سټارټ وایي. سټارټ شروع کولو ته وایي. دا هغه ځای دی چې د ده نه تاسو کړلی شئ مستقیم انټرنټ راولئ، کوم سافټویر هم چې پکار وي، هغه فایلونه چې تاسو په دغه نږدې وخت کې خلاص کړي دي هغه ډېر پیدا کړئ. صحیح شو؟ او په عیني وخت کې تاسو کړلی شئ په سټارټ کې دلته سرچ کړئ. مثلا تاسو چې هر شی پکار وي، کوم پروګرام چې پکار وي، صحیح شو، مثلا پینټ مې پکار دی، کمپیوټر مې پکار دی چې د په وینډوز کې ویل کېږي. صحیح شو؟ یا مې پډ پکار دی. مثلا دا مهم کارونه دي. او یا هم د تاسو پکار دی کنټرول پنل کار دی. بل کنټرول ولیکه، کنټرول پنل به په دغه ځای کې راشي. صحیح شو؟ نو دا د سټارټ مینو کار دی. بیا مو هم په یاد وي چې کله تاسو خپل کمپیوټر پیدا خلاص کړئ، په ځینې کمپیوټر کې په دغه چپه خوا کې په دغه کونج کې وي. صحیح شو؟ په دغه کې چې څنګه در ور کلیک کړئ، دغه د تاسو سټارټ یا په ځینو ځایو کې تیار لیکلي وي، د ورسره علامه وي ورسره او سټارټ ورسره نشته وي. په هغه باندې چې کلیک کړئ، د تاسو په یو خلاصه شي. دا ته دی چې تاسو اسانه یو ځای ته بوځي. مثلا کوم فایل ته غواړئ لاړ شئ، کوم سند خلاص کړئ، یا کوم بل شي پسې ګرځئ، سرچ کوئ، هغه تاسو د سټارټ مینو نه پیدا کولی شئ.